سلويخت کاله به بیا دا ټوله دنیا مړه پراته سلويخت کاله سلويخت کاله پس به بیا بل شپېلې وغږی نو پاش پېلې کې به आवाज وکي چې زړو شو غوخو او زړو شو اډوکو را پاسي خپلو کې مرکب شي او ټول روان شي شام ته د پاره د حساب دویم आवाज به سلويخت کاله پس بیا دای دریم आवाज به چې قیامت کې فیصله وشي او تقسیم وشي دوزخیان دوزخ تلار شي او جنتیان جنت تلار شي نو د اسرافیل درېمه ډیوټي به بیا په جنت کې جنتیانو ته سرود غږی او د خوشاله میله او اسباب به ورته جوړي درېم आवाज به بیا دای سلورمه ملائکه دا اسرائیل علیہ السلام هغه اسرائیل خو تاسو ټول پیژنئ کني ان شاء الله ضرب وګورئ او داغه خود تعارف اړو ضرورت نشته امو پیجندل هم دیو پسترګو به مو ګورئ تاسو خیال راغی دا سلور مقرب ملائکی دي دوی پیدا دي د نور نه پیریان پیدا دي د خالص لمبه د اور نه او انسان پیدا دی د خالص خاور نه قرآن کریم دی جبریل ملائکه د دتل اسمانونو ته صرف تر سدرۃ المنتہا پوری کیږي سدرۃ المنتہا د اوم اسمان د پاسا یو سرحد ده سدرا اصل کې د بیره ونی توای علماء وایي چې دغه ونه دومره لوی ده او په دغه ونه کې چې څومره پانی دي نو په هر پانه د هر سړی د ژوند فیصله لیکلې ده عمر لیکلې ده چې تبا دومره عمر ژوند دی او دومره بدای او دومره بدای کم کال کې چې د سړی عمر پوره شي او مړ کیږي نو په دغه کال دا پاڼه زیړه شي چې زیړه شي نو د بیمار وی او اوګد بیماری چې ترسو بیماری دا پاڼه زیړواله نور زیاتی خو چې په کوم ورځ ساتي وخیږي نو هغه پاڼه د دیونه نه راو غرزي نو دا سدرۃ المنتہا مقام چې ده دا سرحد ده سرحد دا معنا چې سدرۃ المنتہا نه پاس چې کومه دنیا اوسېږي نو هغه د پاره دا ځای سرحد ده دې ځنه لاندې نشي راتله به اجازه تا او لاندې نه چې کومه دنیا زی نو هغه د دې ځنه پورته نشي تله به اجازه د خدای په ټول کائنات کې واحد انسان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغه د سدرۃ المنتہا نه پورته تله دا جبريل ملائکه ور سره وا چې سدرۃ المنتہا ته ورسېد نو جبريل رستو شو وی چې ولی وی صاحب دې زنا
مخکې زه نشم. که دې ځای نه زه مخکې شم نو د الله انوار او تجلیات به زما وزرې وسوځي. علما وایي چې د جبريل 600 وزرې دي. 600 وزرې. یو وزر چې په دې دنیا خور کی نو یو وزر به د ځمکې نه پورته دنیا ټوله پټه کی.